یو بل پوښتنه کړې ده چې یو سړی په اوله قاعده کې درود ووایي نو آیا دا به سجده سهو کوي او که نه، یا امام پسې یا ځان له یا امام ووایي؟ جواب دا ده چې دې مسله کې لږ اختلاف شته دی. بعض علما حتی دې پورې موي چې اوله قاعده کې هم درود ویلی شي، مستحب یې ورته ویلي. او جمهور علماو رایه دا ده چې درود شریف به اخري قاعده کې وي. نو د جمهور فقهاو په نسبت باندې که چېرته چا درود ویلی اوله قاعده کې د باندې سجده سهو هم نشته دی. که چېرته امام شاته وي ته مقتدي نو بیا خو تا باندې نشته دی. اگر که ته سهو هم شي د امام شاته سهو شي ته به سجده سهو نه کوې تر څو چې امام سجده سهو نه کړي ته به یې نه کوې. اگر که ته سهو شوی شاته ته به د امام اقتدا کوې. که چېرته ځان لمونځ کې یا امام دغسې کار وکړي اوله قاعده کې درود ووایي نو ده باندې سجده سهو نشته دی، واجب پې نه ده. که چېرته احتیاطاً یې وکړه ودې کي څه مشکل نشته، مونځ پې نه خرابېږي. صحیح ده.